سلام دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت کلي به مو په تن وي. په یوه نوي ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړه، همدارنګه د حکمګړۍ نښانه هم ووهئ چې زموږ معلومات تاسو ته په اسانۍ ورسیږي. درنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې غواړم چې هغه ځانګړنه تاسو ته وښیم چې د هغه په اساس جینۍ په یوه شخص باندې میینېږي. د پوهانو په وینا له چا سره د مینې کولو لپاره یا د چا په زړه کې د خپل ځان مینې اچولو لپاره لاندې عوامل ستر رول لري. دا هغه ځانګړتیاوې دي که چا درلودلې نو جینۍ خپل زړه ورکوي. لومړی شخصیت یعنې ځانګړنه. جینۍ کله چې په چا میینېږي تر ټولو لومړی دوی د یوه چا شخصیت مطالعه کوي. که چېرته یې د شخصیت تر اغېز لاندې راغلي دوی د هغې شخصیت مطالعه پیلوي، په پایله کې خپل زړه ورکوي. دوهم، د غږېدا طرز. جینۍ هغه کس چې د غږېدا ځانګړی طرز ولري ډېر ژر خپل زړه ورکوي. دریم، اخلاق. د ژوند په هره برخه کې اخلاق مهم دي. بناً جینۍ هغه خلک پوهوي چې ښه اخلاق ولري. څلورم، نظریات او احساسات. پنځم، د دویم فریق حالات او کردار معلومول. شپږم، د بل لوري یعنې دویم فریق خواهشات او مزاج معلومول. مثلا کوم شیان یې خوښیږي او کوم شیان یې نه خوښیږي. د مینې هیلهمن او لیواله باید پورتنی عوامل په پام کې ولري. یعنې که هغه له کومې نجلۍ یا هلک سره مینه کول غواړي باید په دې ځان وپوهوي چې هغه نجلۍ یا هلک څه ډول مزاج لري، د هغه کوم ډول شخصیت خوښ دی، څه ډول غږېدا یې خوښه ده، څه خواهشات او ارزوګانې او څه نظریات لري، او د مینې په لړ کې کومو شیانو ته توجه اوړي. درنو دوستانو، که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ.